زلزله ځپلې سپېره چې خونړۍ ورځې یې تر شا پرېښودې. ګلدرس خان چې په تېره زلزله کې د ده په شمول د کورنۍ 8 غړي ټپیان او مور یې خپل ژوند له لاسه ورکړ، وایي خوشبخته چې له کوچني زوی سره یې د کورنۍ نورو غړو په شمول ژوند نجات وموند. میربند پس په 2 بجې زلزله وشوله، ما د پکې شهید وخت مشته پته لګېدلې نه وه، ځکه چې میر غونډ څیک شپږ ساعته څیک اوته ساعته څیک لاس ساعته څیک 12 ساعته ویستور وي او یو بل سره غمکار نه وي، ځکه 4 څیک لګیا وي که نه په مقابل د څیک مشته رسېدلي غه نه دي. د دې سیمې غوڅ اکثریت کورونه خما دي، ځکه چې د خلکو اقتصاد خورا کمزوري حالت کې دی. همدا لامل و چې کورونه یې ژر ونړېدل. دا روډینه ډېر خراب دي. میر چې خصوص ولایت شخصي موټر نسی په 2000 افغانۍ په 8000 افغانۍ په 8000 افغانۍ میر موټر نسی چې عاجل مریض وي میر روغتون ته نشي رسولای. میر د نړیواله ټولنه د افغانستان د دولت نه میر د غوښتنه کوي چې میر ته د روډینه او سکولینه او مکتبینه د میر ته جوړ کو چې میر ماشومان درسینه پکې زده کو. میر چې بازور ته مریض رسي په لیار کې مریض په میر سره مړ شي، ماشوم می عاجل ناروغ وي دا بخي مړ شي ختم شي او کلینیک تروري هسپتال تروري او سکولینه ماشومونو د غاز به غاز تر شو تعلیم استر شوی دي. نړۍ د هوادن ټول میر مننه کیغه چې میشته کومکینه ورسول او دا میشته ورسېدل او ان شاء الله ورسیغه هر په لیار دي. دلته ژوند په یوې تر ټولو وروسته پاتې حالت کې دی. روغتیایي، ښوونیز او نور خدمات تر صفري کچې رسیږي. که څه هم د سیارو ټیمونو له لوري د زلزلې ټپیان او نور ناروغان د ګرځنده ټیمونو له لوري تداوي کیږي، خو د دې پراخې سیمې په سینه کې هیڅ روغتون نه تر سترګو کیږي. شپه ورځ لګیا څو د خلکو خدمت وکړو، د سیمې د خلکو هغه څوک چې زلزله ځپلې دي نو لګیا یو شپه ورځ نور ټیمونه هم راسره دي په دې ساحه کې ټول هماهنګ روان یو او تقریبا تر اوسه پورې هیڅ مریض موږ نه مس شوی نه دی. سپېره ولسوالۍ خونړۍ زلزلې له سترو انساني او مالي زیانونو سره مخ کړه. د سیمې خلک وایي چې دولت او نړیوال خیریه سازمانونه دې ورته په بېلابېلو برخو کې سهولتونه رامنځته تر څو خلک متمدن ژوند پر لور ګامونه پورته کړي.